عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا حضور پاک دا ترزوے دے وی دا معتکف پا حق حضور پاک دا سے فرمائی لی دی کہ ہوا یعتکف الذنوب دا گناہون دا انسان نبندی انسان دا سے دے کہ کینی کی دی گناہ بیا نشی کولے اور اعتکاف کے جی سڑی پا جماعت کے کے ناستا دسترگو دا نظر دا گناہ ندے بچو دے دسترگو دا نظر گناہ بیا نشی کولے ولی لکا عموماً دا نظر گناہ خوالا کی چی بندہ باز بازار کی مارکیٹ کی بھی پلارو گردی خدو تا گوری نو دے دل تا بن شو جماعت تا خد نرازی او دے دا جماعت نبار نو او کزیم نو دے اعتکاف کے دے پدا سے اندازی چی سر اخکت آئی چی پسترگو باندے میں غلط نظر پچاو نہ لگے گی لاول خود استرگو گناہ دیر زیادہ خطرناک گناہ دا دے دا اگا گناہ نا بچ شو او گوری یو خبر در تکوم دا اگا معتکف چی دان سر پہ اعتکاف کے موبیل نساتی ٹچ موبیل او کدی پہ اعتکاف کے دان سر ٹچ موبیل لادن نکی نو دے لاڑا و غرق شو بیا دے برباد دے دکا ٹچ موبیل چی دے ٹسی را ٹسی دل با دا خودو تصویرون خام خیل رازی دل با دا جنکو تصویرون خامخا رازی دل با ڈرامے و فلمون خامخا مخیل رازی نو اعتکاف کے با ٹچ موبیل بالکل نے استعمال ہے بلکہ زا خداوے مرگر ہوتا چی عام موبیل میں استعمال ہے زان مکمل کٹ کے دا کورنا دا دوستانو نا زان کٹ کے یار زو پی ضروری سوال جواب کم روڑے را لرو زو پی کور سر ضروری خبر کوم چی ماتا پیشمنی پاسے و مال راوڑے دا پخوا چی موبیل نمینو خلقو اعتکافونا سنگا کور دا موبیل چی نمینو دا خلقو دا ضرورتو نا پورا کے دل او کنا نو اعتکاف اصل بندے دل زان اللہ سر ٹچ کا او دا مخلوق زانان قطع کا بالکل چی موبیل جماعت تے موڑے کہ جواز امشتدہ بعضی موقع بعضی ضروریات پا بنیاد نوم زان سارا موڑے یک سوئی پیدا کے رب العالمین تا او ٹچ موبیل خوچے بالکل معتکف زان سر اعتکاف تا یو نسی یو سو کالا مخ کے دادا لسو دو لسو کالو خبر آوا پخوا پا دے داغا کے دا شیدون دا نور نو ما تا یو اطلاع راغلے و ما پا جمعہ کی ویلی میں یرا لس پینزل لس کالا مخ کے وی معتکفین پا جمعات کے ناس تو جمعات کے تاش کاؤ علکت تا جواری نا وی جواری نا کولا خو پا دے دان لروجہ لندولا میں دیتا سوچا مسلمان ولی تاش پا جمعات کے کہہ دا خدا سپیرا بیارا تا چاوی خو چی دا حقیقت اگا مخ دا خو حقیقتو دا خو جمعات امراتا ہو کسان امراتا ہو خون بیا ما جمعہ کے پیردم کرو او بیارا تا چاوی لیو خدا خبر ما تا پتا نشتا خو ویلیو وی لڑو پا کے خلقو کولا پا جمعات علکتا خدا تا ناستے نو اعتکاف دا سینا دے دانا چی جماعت تا دو درے مرگرے لکان اکثر دا لکان درے سلور کسان جماعت کی کینی یوم بل سر گپ شپ لگئی او خپل یارانی پا جماعت کی پائلی دا سے نا اللہ دا پارا دا جماعت خپل آداب دی پا دا سے طریقہ بے اعتکاف لکے چی دا جماعت بے ادبی پا کراشی یا خوب تباشی کہ رمضانم بیو دا لیلت القدر شپیر وزیم بیو تانا بیام دا جماعت بے ادبی وشی او پا رمضان کی دا جنوشنو غرکم شوی ثوابم دیر دی خوب بالم زیاد دی نو دا نظر دا گنانا پاکی ساڑی اخلاصی نمبر ایک داڑی رلوی خبر سمر خط شوشوا دویم صدا دویم ساڑی پاکی عبادت زبردست کئی زبردست عبادت پاکی کی فرس خو پاکی دا سر تکبیر اولا لاندے کے تکبیر تحریمہ لاندے کے دا زی خمونگ داغا دے نرامن ڈکو چه امام خرا تپتی چه امام ارکل پرکو تزی بس را غربو او پتراو کم ناسی گپ شپ لگئی چه امام دا دویم رکات رکو لذی ادلون بین و سرزر پرمند شیودری گی و سرا تکبیر تحریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا دنیا و دنیا کی چسری داغینا بہتر دے دا دی خودیر لوی ثواب دے خودیر لوی اجل دے او رسول اللہ مبارک فرمائی چه کم انسان سلویخت روزی سلویخت منزونا تکبیر تحریمہ سر لاندے کے سلویخت منزونا تکبیر تحریمہ سر لاندے کو دے منافق نرے دے دا منافق نا خودے ہوئستو دا اور نا براعت را گئی سمرا لوی خبر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ یو ذل راغی ہو مجلس تا او پاگا مجلس کے خلق و سر استڑی مشی شورو کرد دلتا جمع تیارا دالتا کہ استڑی مشی شورو شی نو ما خطاسو طویلو چی دا استڑی مشی پل آداب دی گوری جمع زنو چا سر استڑی مشی مکاو پرچہ جمع لاندی یا چا دا قرآن شریف تلاوت کی گی اکثر منگ دے پروگرامون للال شو التا دا قرآن تلاوت شروع یہ خلق طول لا پاس منگ سر استڑی مشی کئی نو زخو دا قرآن نا قیمتی نیما قرآن قیمتی
د قرآن اورېدل قیمتي دي. نو که هر څومره لوی عالم هم راشي او د قرآن تلاوت کېږي، بلکې زه خو وایم چې د حضور پاک نعت هم ویلي کېږي، نو هغې ته هم اورېدل هم بهتره ده چې هغې ته غوږ کېږدی. د حضور پاک صفت کېږي، ما ستړي مه شي چاته، بس په یو سنت به عمل وشي. که تلاوت کېږي دی د سلام هم نه اچوي، او که تلاوت نه کېږي ملا صاحب به سلام وچې ټول به وعلیکم السلام. لازمه خو نه ده چې ته ورپاسې او ستړي مه شي کې او ورترغاړو دی. د دې آدابو نه ځان خبر کړو. نو خلق پستړو مشو پستړو مشو پستړو مشو، په خیر په خیر په خیر. د هغې غریب نه تکبیر اولا مونځ اعلان دی که لومړی رکعت اعلان دی که امام سره، خو تکبیر تحریمه سره شرکت د امام سره هغه ته فوت شو. ایله رکوع له راغې، بس رکوع کې شرکت وکړو. اگر چې بعضې علما دا هم وایي چې رکوع کې دې هم شرکت وکړو، تکبیر اولا دې لاندې کړه، خو دا کمزورې خبره ده. پاتې پاتې شو تکبیر اولا. نو بیا د مانځه نه پسې ژړل. چا ورته وی صاحب ولې چا خوکړې پستړې مشو کې وی نه. نو دا ولې ژاړې؟ وی 36 کاله پس رانه تکبیر اولا لا دې ته مونږ. نو په متکب خدا لاندې کوي دا منظوره خو دې را لاندې کړل چې 10 ورځې اعتکاف دې وکړ، 5-50 شو. او چې نهر ورځې راغلې که میاشتې یو کم دېر شوه، نو څو شوې لکه 45 شو. نو 40 نه لمونځونه زیات شو. تکبیر تحریمه سره 40 نه زیات منځونه شو. نو رسول الله مبارک فرمایي د نفاق نمبرې شوې، منافق نه، او د اور نمبرې شوې. څومره لویه خبره شوه تکبیر اولا. او درېیمه خبره هم وره، ګوره نظر هم بچ شو، تکبیر اولا هم د لاندې کړ. او درېیمه څه فایده را، نفل به هم کې، نفل به هم کې. مازدیګر نه مخکې به 4 رکعته کې، چې بانګ وایي ته به څه کې. ولی ماحول داسې جوړ دی 4 رکعته به وکړې. د ماسپښین 4 رکعتو سنتو نه مخکې 4 رکعته نفل دا کوې. ماښام به د ماښام د مانځه نه پس اوابینو کې 4 رکعته یا 6 رکعته به پوره کړي. ماسخوتن به د فردو نه مخکې 4 رکعته وکړې. تهجد به کې ماشاءالله نفل دی وشو، تهجد دی وشو، نور د خدای نه څه غواړې. خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه چې کله وفات شو، دا ډېر لوی بزرګ خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه، هغه بزرګ و چې د مور تربیت کړی زمانو دې مقام ته چې رسول الله رسول خو مور رسول. او چې کله دې معشوم پیدا شو خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه معشوم، نو مور پلار ته وایي وی سړیه دا بچې ما ته پرېږده زه تربیت کوم. کمال په مور کې ما خو تاسو ته مخکې م ویلي دي چې پلار غریب خو غریب په مزدورۍ دی، کله په دوبۍ کې دی، کله په سعودي کې دی، کله دلته ځمکه کې زمیندارۍ له ساروزي او د شپې غریب په بخورو پسې ګرځي، او په ترېشلو پسې او په لونو پسې ګرځي. او یا دکاندار دی، دکان له سار لاړ شي ماښام کور ته راشي، او یا ډیوټۍ له سار لاړ شي مازدیګر غریب ستړی ستومانه راشي. پلار نشي کولی د بچو تربیت، مور تربیت کوي. نو مور یې دی پلار ته وایي وی دا بچې ماله راکړه د ده د یو تربیت کوم، دا ما د خدای نه ډېر په سوالونو غوښتی دی. نو پلار ورته وایي د نه به ګډ وډ شي، وی بس ته ما ته پرېږده زه پوه شه او دا بچې پوه شه. ډېره ښه ده. ګوره مونږ په د بچو تربیت ګورې ونه کوو. مونږ بچي له یو بوټي چې د 100 روپو به ما بازار کې والي د 100 روپو د هغې څونه خیال ساتي. هغې ته اوبه اچوي چې وچرانه نه شي، هغې ته سرم اچوي، هغې ته ګوډم کې، هغې ته نورم وررسې، هغې نه شاخ تراشیم کې، ټوله ورځ چې سار پاسې د هغې نه تاویږي، مازدیګر د هغې نه تاویږي. ولې؟ ځکه چې په دې ما 100 روپۍ ورکړي دي، دې له ما د 100 روپو ګمله اخېستې ده، او دا به د ما په کور کې یو ډول پیدا کړي. د زوی نه بهترین بوټي بل شته؟ رښتیا ووایه که نه؟ که دا بوټی وچ شي بل به وکرئ، زوی چې وچ شي بل نه شي کړی. زوی نه قیمتي بوټی بل کم دی، او زوی چې کومه میوه کوي بوټی قسم په خدای که هغه سېدلی وکړي. بوټي ته به ته ګورې ډول به وي، د زوی نه خشته ډول بل کم دی. لیکن موږ د زوی تربیت ونه که هغه خیال هم د بچي ونه ساته کم چې د یو 100 روپو د بوټي ساتي. هېڅ پروا موږ ونه ساتله. که بچي باندې موږ مونځ ونه کوو، ځان له ځان سره جومات ته به ونه تلو، ماشومان بوځئ جومات ته ځان سره. حضور پاک فرمایي جنبو مساجدکم صبیانکم، یاره جوماتونه د ماشومانو نه ساتئ. نو هغې دا معنا چې هغه ماشوم چې نه پوهېږي جومات کې متیازې به کوي، شور به کوي، منځګزار به د مانځه نه وباسي، شته پکې حدیث. لیکن هغه ماشوم چې ممیز وي پوهېږي، نو صحابو به ځان سره ماشومان راوستل جومات ته، میندو به ځان سره راوستل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه آواز وکړ د الله رسوله ښځې موده شوې او ماشومان موده شو، د ماسخوتن منځ رسول الله مبارک ډېر کړی.
نو ماشومان جمعات ته راوستیم دي او منع هم کړې ده. نو عالمان تطبیق دا کوي چې کم ماشوم شور کوي نه پوهېږي یا کم ماشوم داسې وي چې هغه متیازو یری وي یا مور پلار د مانځه نه خلکو ته شور جوړوي مه راوله. او که داسې ماشوم چې پوهېږي راوله چې بدل بدل شي یا ته راځې او کور کې څوک کښېنه هغو به صحابه د سیل مې راتلل نو بیا خیر دی هم راوستی شي. نو دا پلار ورته وایي دی دا مور دی به پلار ته وایي دی خاوند ته وایي دا بچی راکړه دې تربیت کوم زه ډېره ښه ده. نو دې وله لومبې به ماشوم ته عقیده ښیي لومبې بچي ته ښکلې عقیده وښایه. عقیده بنیاد دی د میان ستن ده چې عقیده دې ټیکي سیسټم به ټیکي که عقیده دې خرابه وه نو که د دنیا نیک اعمال کې د خدای په نزد هېڅ فایده نه لري. او ورته ښکلې عقیده ښیي چې زمونږ الله یو دی الله موجود دی الله د ښکلې صفتونو مالک دی الله قادر مطلق زمونږ دا ډوډۍ زمونږ دا چای زمونږ عزت زمونږ دا شکل زمونږ ژوند زمونږ مرګ دا مونږ له هغې رب العالمین راکړي. ګوره څونه ښکلې عقیده ده. بچې دې وله اوس عقیده جوړوي بچې دا ډوډۍ چې راکوي دا الله راکوي دا اوبه چې راکوي دا الله راکوي دا جامې چې راکوي دا الله راکوي. او بیا به ورسره مور خواري کوله په کوټه کې دننه به یې ورته روټۍ کېښوده په کوټه کې دننه به یې ورته اوبه کېښودې او جامې به یې ورته کېښودې. دی بچي به وې مورې ډوډۍ وږې شم وګوره مانه تا بیا مانه ډوډۍ وغوښته ډوډۍ خو زه نه شم در کولی الله به در کوي. ورچا کوټه کې به یې درته ایښودي مورې تا څنګه ما ته کوټه کې ایږدي. بچې الله څوک نشي لیدی ابه په جنت کې وینو که خیر انشاءالله. په دنیا کې زمونږ په سترګو کې د هغه د لیدو طاقت نشته. لکه هوا چې مونږ نه رڼا مونږ نه نو دا خو بله فینو دا چې کوم میانځ کې رڼا دا خو مونږ ته نه ښکاري یو بل مونږ ته ښکاري. خوشحالي مونږ نه نو شته غم مونږ نه نو په سترګو او شته. دقه رنګې رب العالمین د هغه قدرتونه مونږ محسوسو مونږ نشو لیدی. او جنت کې به انشاءالله مونږ وینو وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره. قسم دې د روژې ډېر لوی برکت دی چې کله صاحب د رمضان میاشت تېره شي نو فرشتې جنتونه ډولي کول شروع شي. جنتونه خشته کوي او ډولي کوي خشته کوي او ډولي کوي چې د رمضان میاشت څنګه تېره شي نو چې د رمضان میاشت رانږدې شي نو جنتونه خشته شي مزیدار. نو د الله د عرش د لاندې نه یو خشته هوا راوالودي جنت کې چې کومې حورې دي په هغې باندې ولګي نو هغوی ډېرې زیاتې خوشحاله شي او د الله نه سوال وکړي یا الله مونږ له د خپلو بندګانو نه داسې خاوندان را نصیب کړي چې الله زمونږ په هغوی سترګې یخې شي او د هغوی په مونږ سترګې یخې شي. د رمضان داسې برکت دا هغه چا لري چې څوک په رمضان کې د رب العالمین عبادت وکړي. نو دا ورته وایي چې الله نه ښکاري نو الله چې شی درکوي ګورې پټ پیدله درکوي. کوټې ته ننوځه د الله نه غواړه ما نه به بچی نه غواړې نو ده به ویم ډوډۍ وږې شم نو کوټې ته به لاړ نو مور به ورته پټی ښودی بلستن تولی به یې اوچته کړه الماری به یې کړه او که روټۍ به یې راواخېسته تږې شومه نو منډ کوټې ته به لاړ نو مور به ورته پټې اوبې ښودې وې هغه به یې راواخېستې هغه به یې وڅښلې. جامې خیرنې دي بچې هله بدل یې که که نه جامې کوم دي وایي د خدای نه وغواړه که نه ده به ماشوم دی دی خو ګوره د ماشوم مثال خو د کولال د خټې ده که ته دې منګې جوړوي که ته دې کوزه جوړوي هغه ته خو چې په غوږ کې څه ورچې نو د هغه اسپنج هغه ځان ته راکاږي چې کله لوی شي بیا خو څه نه کېږي. نو جامې نو مور به ورته پټې ښودې مورې دا د جامې خو راته الله ښودې او که نه چې خدای څنګه نه ښکاري دقه رنګې الله څیزونه هم دله پټ درکوي. د دې بچي ورو ورو عقیده جوړوي او بچې په دې ورو ورو پوهېږي مور ته پټ ورته شي ږدي چې دا ما ته مور نه وي دا ما ته الله پټ راکړي په دې کې ورو ورو لویوي. ګوره دې ته ښکلې عقیده وایي. د مارونو بچو له ښایسته عقیده جوړه کړه. که ته د بچو په مخ کې چغې کې پیره بابا را رسېږه دی به مو چې پیر بابا را رسېږي ای د کاکا صاحب را رسېږه دی به مو چې د کاکا صاحب ما ته را رسېږي. د عقیده والا مه جوړه. که ته د ماشوم په مخ کې دی او په زیارتونو باندې شمې لګې او ته ماشوم ته وایې چې دا مې د پلانکي زیارت نه د مالګه راوړه دا وخوره نو د پړه کې به دا جوړ چې دا نظام سیسټم جوړ دا زیارتونه چلی ٹھیک ده. د زیارتونو د اولیاء او د نیکانو احترام په خپل دی دی لیکن نظام خو د الله په لاس کې دی. شفا ورکوونکی خو رب العالمین دی زیارت خو نه دی. دا زیارت لوی سړی دی ولی الله دی چې کله وفات کېده د باندې بیماري راغلې ده که نه ده راغلې نو ځان یې ولې نه جوړو چې تا جوړه بغیر د بیمارۍ نه خو مرض نه راځي خامخا مرض راځي. نو مرض بیماري شفا روغ صحت دا د رب العالمین په لاس کې دی. خلک ځي زیارتونو ته بچي غواړي
هلکه بچی د خدای نه غواړه، بچی ورکوونکی خو الله دی. یهب لمن یشاء اناسا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء وقیما. الله وی دا زما خوښه چاله زامن ورکوم، چاله لونه، چاله زامن لونه دواړه، څوک شڼ پیدا چې الله د چا شڼتوب فیصلو کې قسم په خدای که څوک وله بچي ورکړي. نو ته چې دا خبرې د بچي په مخ کې کې دا غزړه کې هغه عقیدې راځي نو د بچي مخ کې ټیټ وایا چې بچي ګوره خالق او مالک الله دی، قادر الله دی، قدرتونه د الله دی، ارس نظام الله چلی، پیدا کون کی فنا کون کی رب العالمین دی. دا و تماشوم ته دا ښکلی عقیده وښایه. فرشتې ورته وښایه چې فرشتې شته یو مخلوق دی، پیریان شته یو مخلوق دی، جنت شته، دوزخ شته. امنتو بالله پخوا به د استادانو د ماشومانو ته نه ښودی ایمان مجمل او ایمان مفصل، دا وښایه بچو ته، دا ورته ورو ورو وښایي. یو ځل دا مور چې ته رشته دارانو کره تللی هلته لیټ شو، انسان دماغونه خبره وځي چې هلته ورته رایاد شو اوهو ما خو نن بچي ته روټۍ نه دی ایښی، نن خو مې ورته اوبه نه دی ایښی، هغه به د مدرسې نه راغلي او اخ خدایه هغه به څونه دا پوټیني لاسونه الله تا ته نیولي چې خدایه وږیم ډوډۍ، خدایه وږیم اوبه، هغه سونه جړا کړي الله تا ته. ما خو ورته نن نه دی ایښی، خو به وږي یا خدای نن زما ټول رازونه اوټ شو ختم. هغه نن پوه شي چې مورې دا خو به راته تی ښودله او خدای به دې یادو، دا خو به تی ښودله او الله به دې یادو. نن خو ته نشته نو خوراک هم نشته، الله خو شته. دا دې ما سره څه چل ول کو، دروغ دې راته وې. بس مور را برقه را په سر کو رازغلي، یا خدایه چې دا بچې مې لیټ شوي د مدرسې نه چې زه ورشم چې خوراک ورته کېدم، چې زه ورشم چې اوبه ورته کېدم، چې دا څنګه راله اوس بچې ناستې په کټ کې او مورې سلام علیکم. ما شکي شوه بچې څنګه څه وخت رالې؟ راشه که نه مورې نن خو ته نه وې، زه چې رالم نو الله ته په دې مصله ودرېدم او لاسونه مې ورته پورته کړل. ما وی الله نن خو مې مورم کور نشته، ما له ښکلې خوراک راکې وږېم، نن مې مور نشته او تږې یم الله ما له اوبه راکې. کوټې ته ننوتم راشه مورې داسې خوراکونه راته الله ښودلي چې په ژوند کې مې داسې چېرته نه دي خوړلي، داسې شربتونه او جوسونه پراته دي چې خوشبویې کوي او تاله مې مورې پرېښې ده، داسې خوراک پروت دی. بس مور پوه شو چې زما د بچي کنیکشن د الله سره ولګېده. اگر چې د اسبابو لاندې څیزونه هغه الله تعالی ډایرکټ نه درکوي، درکولی شي خو نه درکوي. ابه ته خپل ځان لاس پې به لقې نو بیا ورکړه د خدای لاس کې ده، په سبب نتیجه بیا خدای مرتب کوي. خو الله کولی شي، الله کولی شي، بې سبب هم خدای کولی شي. هغه که د نیک بنده نه صادر شي کرامت ورته وایي، او که د پیغمبر نه صادر شي معجزه ورته وایي. بس مور پوه شوه هغه ماشوم له خدای څوک جوړ کړه؟ خواجه بختیار کاکي رحمت الله، لوی شخصیت ته خدای جوړ کړه. نو دا خواجه بختیار کاکي ډېر لوی شخصیت و چې کله وفات شو جنازه تیاره ده. د دنیا خلک ولاړ دي، صاحب صفونه ولاړ دي، ټول خلک په دې په انتظار چې جنازه به څوک کوي، شاګرد به کوي، خلیفه به کوي، څوک به کوي جنازه. دې کې یو دنیا زرګونه لکونه خلک دي. دې کې یو سړی راووته وی خدای مو بخښه خواجه صاحب یو وصیت کړی چې زما جنازه به هغه څوک کوي چې څلور صفتونه یې پکې. دومره غټه جنازه ده چې بادشاه وزیران هم پکې ولاړ دي. زمانه ده چا ده؟ شمس الدین التمش زمانه ده، بادشاه شمس الدین التمش دی هم ولاړ، وزیران مشیران ټول ولاړ دي. هغه څوک به زما جنازه کوي چې هغه کې دا څلور صفتونه یې. یو صفت ده چې غلط نظر به په جون کې په چا نه لګول، غلط نظر هلکه څوک د دې نه خلاص شته. یو دا چې غیر اختیاري ولګي په انسان، هغه معاف دی. لومبې نظر غیر اختیاري، لومبې نظر قصدن نه ګوره، غیر اختیاري لومبې نظر ولګي نو هغه معاف دی. خو بیا به ورپسې همیشوالې نه کې، دوباره به نه ګوري. خیر دا د ګناه والا نمبر 1. نمبر 2 چې دویم صفت پکې دی چې تهجد یې چېرته نه پرېږدي. هلکه خلک خو کوي خو کله دې پاتې دي. دریم صفت دا چې د مازدیګر نه مخکې دا څلور رکاته نفل په جون کې نه پرېښي، او څلورم دا چې په جون کې تکبیر اولا نه پاتې شوی. څه وشو هلکه؟ څلور. غلط نظر د ګناه نه چلولی، څلور رکاته د مازدیګر نه مخکې دا نفل یې همیشه کړي، تهجد یې کړي، تکبیر اولا نه پرېښي. بس ټول خلک په شک کې پرېوتل، عالمان نیکان صالحان چې خدای مونږ خو تهجد کوو خو کله کله قرآن پاتې شوي، کله نظر هم رانه غلط لګېدلی، کله مازدیګر نه مخکې ناوخته شوي دي هم پاتې دي، او کله رانه څه ورته تکبیر اولا هم پاتې دي. هېڅوک چې راونه وتل جنازه تیاره وي، خدای مو بخښه که څوک وي داسې روځی،
یو سړی راوړي سر یې پټ دی سر یې پټ دی خواجه بختیار کاکي رحمت الله علیه دا مخ یې ښکاره کړه وی ستا کار خو به وشي خو موږ دې وشرمو ستا کار به وشي جنازه به دې وشي خو موږ دې رسوا کړو ولې دا شی ما پټ ساتلی اوس به خلکو ته پته ولګي چې دکې دا څلور صفتونه شته نو جنازه یې وکړه نو چې جنازه یې وکړه او مخ یې راوړه څوک و د وخت بادشاه شمس الدین التمش بادشاه دې ته بادشاهان به داسې خلک د خدای نه به یارېده کم بادشاه چې د الله نه یریږي او په زړه کې د خدای یره پرته وي ده سره به الله مدد کوي او که کم بادشاه په زړه کې د خدای یره نه وي ده سره به خدای مدد اړوي څومره چې سړی منصب لویږي ذمه داري زیاتېږي یو سړی د کور مشر دی د کور ذمه دار دی ده نه به د خپل کور تپوس کېږي یو سړی د محلې مشر دی ده نه به د ټولې محلې تپوس کېږي یو سړی د کلي مشر دی د ټول کلي تپوس پاتې کېږي یو سړی د ضلعې مشر دی ضلعې تپوس پاتې کېږي غرق دی که صحیح خیال نه ساتي یو سړی د صوبې مشر دی د غونډې صوبې تپوس پاتې کېږي یو سړی د ملک مشر دی د غونډې ملک تپوس پاتې کېږي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته ځکه خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی که د فرات دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شو نو یې تپوس پې د حضرت عمر راکېږي د دریاب غاړې ته ولې تندې نه مري دریاب ته ژبه ورښکته کي که نه لیکن که دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شو نو تپوس به د حضرت عمر راکېږي زما وروڼو دغه به خواجه بختیار کاکي رحمت الله علیه نو ته په اعتکاف کې کم از کم 9 ورځې یا 10 ورځې د دې څلورو نیکو خو دې وکړل کړل نفل دې مو کړل یوازې مازدیګر نه د هر مانځه نه مخکې داسې ده که نه ده غلط نظر نه بچ شوې تهجد دې مو کړل او تکبیر اولا دې برالاندې دا یو فایده شو دویمه فایده سره د اعتکاف دویمه فایده دا ده زما وروڼو چې ته خدای ته د خدای په در کې کېناست علامہ ابن قیم جوزی رحمت الله علیه فرمای ابن القیم هغه وی د اعتکاف مقصد دا دی چې زړه او روح الله ته متوجه کړي مخلوق نه کټ کې رب العالمین ته متوجه کړي دا الله در کې کېناست زموږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به ډېر د اعتکاف دا زور ورکوه زمونږ کلي کې الحمدلله د هغه وخت نه تر اوسه پورې زمونږ میرې او زمونږ کلي یو جومات د اعتکاف نه الحمدلله خالي نه اوس خو تقریبا په یوازې زمونږ تورنګزو کې نه په ټول پاکستان کې الحمدلله اعتکافونه کېږي د خدای فضل خلک خبر شو خلک دې کې سره توجه پیدا شوه څنګه چې شیطان زور کوي هغه د خدای پاک دینداري په خلکو کې زیاتوي هغه به وي یو مثال به یې ورکوم وی یو سړی دی چې هغه د یو شوم مالدار سړي اجرې ته لاړ شي چې ماله څه راکړه د شوم سړي او زه نه ځمه تر څو چې د سني راکړې نه ځمه نو هغه شوم که د خدای دپاره نه ورکوي نو او به شرمېږي خو څه شی خو به ورکېږي یاره دا راته څه په اجره کې پروت دی دروازه کې ولاړ دی ونه دي دروازه کې ولاړ دی ونه دي راشه ځان ته خلاص کا نو وله څه ورکړي زما وروڼو الله شوم دی نه الله خو ډېر سخي دی الله خو ما ته وی وقال ربکم ادعوني استجب لكم ما نه وغواړئ چې درکړم خو ما ته وی اخو دا وی ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين دا دعا دا سوال عبادت دی چې ته ایمان کې او کدی نه غختلا او کبر دی وکړو دوزخ ته دی ذلیل او رسوا ورده هغوی که نه غواړي رسوا کوم کبر کې او مان نه غواړي رسوا کوم د ذلیل کوم دی هغوی ما نه غواړي الله خو شوم نه دی الله سره خوار څه شته دا به کافرانو وي چې ید الله مغلوله الله وی غلت ایدیهم بل یداهم دا الله لاسونه فراخه دي الله سره خوار څه شته الله خو ستړي کېږي نه دا الله سره چې څه دي هغه کمیږي نه نو یو شوم ته کېنه نو ته به خالی نه ځې الله خو سخي ذات دی نو چې ته الله ته په در کې کېنې او نیت دی چې یا الله نظم الزم چې زما ګناهونه معاف کړي د الله خو دا جومات خو بیوت الله ورته ویلی شوی دی د الله د عبادت کورونه دي د الله د رضا کورونه الله خو داسې کور نشته لکه زمونږ په شان بیت الله خو الله پکې اوسېږي نه عیاذا بالله خو الله ته یو نسبت دی د تعظیم او د عبادت ولاړ یم درته نظم هله به ځم چې الله زما ګناه معاف کړي
الا بزم چې زما دعا قبول کړي، الا بزم چې زما سوال قبول کړي، د رزق هم غوښتی شي، الا بزم چې ما له فراخه روزي راکړي، الا بزم چې زما دعا قبول کړي. ستا په در کې ناست یم، ته بیا د خدای سخات او د الله جوش له رحمت ته بیا ګوره. هغه مشهوره واقعه ده، سړی بیت الله نه تاوېده او لبیک به دا لبیک خو چې سړی حجر اسود ته مخامخ شي لبیک اللهم لبیک بن شي، لیکن په د ذکر په حیثیت باندې چې سړی ذکر کوي لا اله الا الله وایي او د ذکر په حیثیت باندې کوي نو لبیک ویلی شي. خیر منم نه هغه چې تا کوم لبیک شروع کړو احرام سره بند شو، اسې لبیک اللهم لبیک منه نه دی. لا اله الا الله و سبحان الله و دام یو ذکر دی، د به لبیک خو आवाज به راته لا لبیک لا ستا دا لبیک قبول نه. یو سړی وسره خوا کې روان و د اواز هغه اورېد اورېد وی دا خوا خو رش دومره نو د اواز چې راځي دا تا ته کېږي تا ته اورې وی وی دا خو چې د کله نه دلته چغې هم د اواز ما ته کېږي وی چې نه قبلېږي ځان سره ستړی کړې اسې تاوېږي ر بیت الله نو ځان ستړی کړې چې نه قبلېږي ولې چغې وی او ته څه وی وی د ډېر ګناهګار ته د خدای دې در له راغلی یم دې کور له او دلته خدای ته یم یال تا ته حاضر یم او الله وی ستا حاضري قبوله نه ده، نو زه خو بار مې ګناه کړې ده او دلته رالمه، نو ته ما ته بل در وښایه چې هلته لاړ شمه. ما خو دا در د الله صحیح کړی دی او دلته راغلی یم، که تا ته بل در معلوم مې ما ته وښایه هلته ځم، خو صبرېږم نه، زه به خدای ته د خپل حاضري پیش کوم چې دی ووایي نو چې ده به یو ځل لبیک وی نو فرشتې به ورسره دوه ځله اواز ورکو لبیک لبیک. ګوره اصل خبره ده نیت او د اخلاص ده. نیت اخلاص پیدا کړه چې الله زه تا ته کېناستم، الله ستا عبادت ته کېنم. او دا اعتکاف بیا کوم عبادت دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته لاړ په دویم کال د هجرت باندې روژې فرض شوې، نو پیغمبر مبارک یو کال اعتکاف نه دی پرېښی، دوه کاله پاتې شوي دی عذر د وجې نه، دوه کاله. یو کال په شوال کې بیا لس روژې ونیولې په هغې کې اعتکاف وکړ، او بل کال په راتلونکي رمضان کې شل شپې اعتکاف وکړ. گویا کې د رسول الله مبارک دوام شپې او همیشوالی شپې، او امهات المؤمنین به په کورونو کې اعتکافونه کول، او د حضور پاک د وفات نه پس به زنانو امهات المؤمنین په خپلو کورونو کې اعتکافونه کول، او دا اخیری لس شپې دا به رسول الله مبارک رونولې. عایشه صدیقه فرمایي بعض حضرات خو وایي چې د دې نه اکثر شپه رونول مراد دی، اکثر لوی حکم د کولی، ځکه بل روایت کې دا دی چې د شپې خوب هم وکړه، او بعضې علما وایي نه دا لس شپې ته مستثنا دي، دا لس شپې مستقل به رسول الله مبارک په اعتکاف کې ناستو او دا شپې به یې رونولې د الله د رضا دپاره. زما رونو اعتکاف ډېر قیمتي دی، ډېر زیات قیمتي دی، او دا هر وخت نه کېږي. درې قسم اعتکاف دې ځان پرې پوه کړې. یو ته واجب اعتکاف وایي، هغه دی چې څوک یې منښته وکړي، یاره که زما زوی خدای پاک جوړ کړو نو زه به یو شبه روز اعتکاف کوم یا 15 ورځې به کوم، خو در باندې واجب دی خامخا دی. یو دا اعتکاف دی، دې ته سنت علی الکفایه وایي. جومات کې به یو کس اعتکاف کوي د ټولې محلې غاړه خلاصه کړي، او که داسې جومات و چې یو قسم پکې اعتکاف ونه کړو نو د ټول محلې د خلکو د دې سنت چې دا کم سنت علی الکفایه دی په هغه طریقه باندې د ټولو غاړه بنده شوه. بلکې زموږ علما لیکي که څوک نی نو په کرایه دې څوک ونیسي خو اعتکاف ته دې کښېنئ، ټیک ده دا کرایهدار ثواب ونه شو خو د دې غاړه پرې خلاصه کړه. او یو نفلي اعتکاف دی، نفلي خو تاسو ټول کولی شئ که هغه نفلي کوئ. نفلي دا دی چې جومات ته ننوتئ نو داسې وایه چې یا الله تر څو زه په دې جومات کې یم نو زما به اعتکاف وي، بس که ګنټه که نیمه ګنټه د اعتکاف ثواب دی وکړه. ٹھیک ده زمونږ د بعضې علماو په نفلي کې لږ اختلاف شته، زمونږ بعضې فقها وایي نفلي لم روژه شرط ده، شواروز نه کم نه کېږي دروازې نه، لیکن راجح قول دا دی چې ګنټه هم کولی شي، نیمه ګنټه هم کولی شي، 15 منټه هم کولی شي. نو اعتکاف دا اوکې ښه، 2 قسم جومات کې کولی شي، 3 قسم جومات کې کولی شي، 4 قسم کولی شي. یو لوی عالم دی علامه شعرانی، د هغه یو کتاب دی کشف الغمه، هغې کې لیکلي د حضور پاک حدیث یې راوړلی د پیغمبر علیه السلام، وی چې څوک په رمضان کې په دې اخیري عشره کې اعتکاف وکړي دله به خدای پاک د 2 حجونو د 2 عمرو ثواب ورکړي، د 2 حجونو د 2 عمرو ثواب بدله درکړي خدای پاک.
ما که حواله د کتاب درکړه. او یو بل حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغې کې دا دي چې څوک د ماښام نه ماسخوتنه پورې د ماښام نه تر ماسخوتنه پورې څوک اعتکاف وکړي، ماښام مونځ یې وکړو او بیا کېناست تر ماسخوتنه پورې، نفلي خو کولی شي او دې مونځ کوي، نفل کوي او د قرآن شریف تلاوت کوي، دله به خدای په جنت کې محل جوړ کړي. زمارونه اعتکاف وکړي. ښه هغه یو شاعر وایي چې نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے، یو سړی چاته کینی که نه، نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے، یہی دل کی حضرت ہے یہی آرزو ہے. خپل معشوق ته وایي زما تمنا دا ده چې زما نه ستا ستا د دې قدمونو په دې خپو کې وځي. مونږ وایو الله تا ته اعتکاف ته کېناستو، دا مو تمنا ده چې ستا په دا در کې زمونږ نه سوي، خو چې تا ته ممکن و د الله ورپسې ونه خوشحالي. دست طلب دراز کردم تا کام من برآید، دست طلب دراز کردم تا کام من برآید، یا تن رسد به جانان یا جان د تن برآید. وی ما دا خپل طلب لاس الله ته مخامخ نیولی دی، یا به د جانان یادوي، یا به ورورسېږم او یا به مې ستا د وجود نه وځي. زمارونو د اعتکاف یو دقه فضیلت او فایده ده. او بل حافظ ابن قیم لیکلی دی چې ما چې کوم حدیث اوس دغه حدیث په رڼا کې چې ټول احوال دې په عبادت بدل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یعتکف الذنوب، ګناهونه درنه بندوي، ویجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. دا حدیث مشکات شریف کې د خوب عبادت دی، د ناست عبادت دی، د ولاړ عبادت دی. دې چې اعتکاف ته کېناست او تر څو دې اوتیني دا یو سکنډ نه د په عبادت کې لیکلی کېږي. بل زمارونو یو بل اجر او ثواب هم شته پکې، هغه دا دی چې دې کې لیلة القدر را روانه. لیلة القدر نو د لیلة القدر متعلق پورا تفصیلی بیان به انشاءالله زه په راتلونکي جمعه کې کوم، خو صرف خلک به اعتکاف ته کیني چې کم کسان چې هغوی ته دا پته ولګي. لیلة القدر کله دی؟ په اخیري لسو شپو کې یوه شپه ده. بعض روایاتو کې راځي چې دا 21مه شپه ده. بلکل د بخاري شریف حدیث دی 21مه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، بخاري شریف کې راځي چې ما خوب ولیده، لیلة القدر راته الله په خوب کې وښودې، او ما چې سجده ولګوله نو ما په خټه کې او په اوبو کې سجده ولګوله. په خوب مې ولید لیلة القدر راته الله په خوب کې وښوله، او چې ما سجده ولګوله نو سجده مې په اوبو او په خټه کې لګولې ده. نو صحابه وایي جومات باندې بره خټه نه وه، هسې چتو د سانګو سفر کې ورته ویل کېږي. نو په 28مه باندې خدای باران وکړ، 28مه شپه. وایي مونږ چې سار د حضور پاک مبارک مخ ته وکتل نو په تندي باندې او په پوزه مبارکه باندې د اوبو د خټې نښې پرتې وې، ځکه لاندې جومات خټه شوی و نو په هغې کې سجده کړې وه. نو د هغې نه معلوموي چې دا 28مه شپه ده. دا خبره باندې ته خلاصه کړم چې دا کوم اعتکاف ته کیني چې هغې یې ووایي. او بعض علما وي 23مه ده. لکه حضور پاک مبارک یو ځل تپوس وکړو، وی نن څه ورځ ده؟ د رمضان 6مه ده. وی نن 22مه ده. وی ښه بېګاله لیلة القدر، څوک 23مه یادوي. او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې ما وختي راته ذکر وکړ، هغه وایي وی د شپو 2مه، او ما ته چا وایي چې پاسه لیلة القدر شپه ده. وی چې پاسېدم راویښ شومه نو یې حضور پاک مبارک په مانځه باندې ولاړ او ډېر په خشوع خضوع باندې لمونځ کو. وی دا 23مه شپه، او څوک وایي نه دا 28مه ده. زیات علما وایي چې دا 28مه شپه ده. د هغوی دپاره هم دلایل شته. د آیت نه د دې لیلة القدر د دې صورت نه مغی معلوموي. وی لیلة القدر لفظ چې دی وی دا پکې 3 ځله راغلی دی، او یې حرفونه یې 9 دي. 9 له چې 3 کې ضرب ورکړي وي 27 جوړېږي. او دې کې راځي هي حتی مطلع الفجر، وی دا هي د 28مه کلمه ده.
بحر کې. دا د علماء اقوال دي. زه راته دا وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه راووته، دوه صحابه کرام په جومات کې یو بل سره په باسو، او چې راووت نو صحابه ته وفرمایل وی ما ته خدای پاک لیلة القدر وښوله، وی راووتم لاخبرکم چې تاسو له خبر درکړم، خو یې فلان کې او فلان کې یو بل سره په جګړه و نو زما نه خدای یې راکړه. ګوره جومات کې جنګ او باس کول او یو بل سره جګړې کول دونه په الله خفه کېږي. وی خدای رانه یې راکړه. یاره وی دا یېرېدل بدله بهتري انشاءالله العظیم. نو علما لیکي اقوال ګورې پکې ډېر دي چې دا دایره ده. دایره څه معنا؟ الله اصل کې لیلة القدر خو هغه شپې ته وایي چې الله پکې د لوح محفوظ د قرآن شریف د لومبي اسمان ته نازل کړی دی. لیکن دا برکت خدای پاک کله یې ویشتمې له ورکوي، په یو رمضان کې یې ویشتمې له ورکوي. د حضور پاک زمانه کې هم داسې وه، بل رمضان کې دویشتمې له ورکوي، بلکې دېرشتمې له ورکوي، بلکې څلېرویشتمې له ورکوي، بلکې پنځویشتمې له ورکوي، بلکې شپږویشتمې له ورکوي، بلکې اوویشتمې له، بلکې اتهیشتمې له، بلکې یو کم دېرشمې له. رمضان کې خدای پاک اړی راړی. نو دې کې حکمت څه شو؟ حکمت دا چې لس شپې څوک عبادت وکړي په دې نیت چې دا به لیلة القدر شپه، نو د لسو د لیلة القدر د شپو ثواب به وله خدای پاک ورکړي. که معلومه وه خو بیا به خلکو هغه یوه شپه عبادت کوه، بل دعا پکې قبلېږي. رسول الله مبارک فرمایي یو ټیم دی پکې چې هغې کې انسان دعا وغواړي رب العالمین یې دعا قبلوي. نو عایشې صدیقې تپوس وکړه رضی الله تعالی عنها، وایي که زه پوه شم په هغه ټیم باندې نو د الله رسوله زه به څه وایم؟ وایي داسې ووایه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. یا الله ته عفو کوونکی او عفو دې خوښه ده، الله ما ته عفو وکړه. نو تاسو دغه دعا کوئ که نه؟ یو ټیم به پکې راشي یا الله ته بخونکی یې، بخنه دې خوښ هم ده چې مخلوق وبخې، یا الله ما معاف کړه. غلطي معاف کوونکی یې او غلطي معاف کول دې خوښ هم دي، یا الله ما معاف کړه. ذکر پکې کوئ، تلاوت پکې کوئ، په ذکر الله ډېر زیات خوشحالېږي. اسیم رمضان کې ځان له تسبیح والے مهرباني وکړئ، هغه تسبیح اړوئ، لا اله الا الله پې وایئ، درود شریف پې وایئ. یو سړی دکاندار دی، دکان کې ناست دی، نو اسې ناست دی که نه، نو ذکر ولې نه کوي؟ یو سړی زمیندار دی او دی اسې په پوله ناست دی او فصل ته ګوري، نو ذکر ولې نه کوي؟ یو سړی ډیوټۍ کې دی او کار نه فارغ یاره ډیوټۍ کې ډیوټي مخکې دا فرض ده، اسې نه چې هلته راته سړی ولاړ یو ته قلم پرېږدی او خپل ذکر کوې، نه دا مستحب دی او هغه پردی ذمهداري دی باندې فرض ده، فرض واجبه ده. خو که ته اوسګار یې او څه کار دی نه، نو تسبیح که دې لاس کې واخېسته او الله دې یاد کړه لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او درود شریف دې پې وایي، نو الله دې خوشحاله کړه. د ټولو نه لویه خبره دا ده چې موږ خپل رب خوشحاله کړو. الله خوشحالول پکار چې الله دې خوشحاله کړه. قسم په خدای هر څه الله زه د قسمونه درته خبره چې به حضور پاک مضبوطوله نو قسم به یې ورسره وړه. حالانکې د صحابه خو په یقین الله نه دي خوړلی، الله خبره خو موږ یقیني ده. دا دې دپاره وایم چې ستاسو پوره یقین راشي. هر څه چا سره دي؟ الله سره. خزانې چا سره دي؟ وایه الله سره. نو چې الله خفه شي رښتیا ووایه خزانه به درکړي؟ نه به درکوي. او چې خوشحاله شي چې څه غواړي خدای پاک به درکړي. الله خوشحاله کړي. الله وایي انا انزلناه فی لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. یو ځل حضور پاک وفرمایل بني اسرائیلو کې یو سړی کې زر میاشتې د شپې عبادتونه کړي، زر میاشتې روجې نیولې، زر میاشتې جهاد کړی دی. صحابه وی الله رسوله د هغې خمرونه ډېر دي، زمونږ خمرونه کم دي، نابالغ والي ته لرې کا، بوډاوالي عبادت څوک کوم کولی شي. نو دا آیت صورت خدای پاک نازل کړ چې لیلة القدر یو شپه عبادت دی او که یو شپه د زرو میاشتو د عبادت نه ثواب زیات برابر من خیر من الف شهر. تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. فرشتے را کوزیږي، د رحمت فرشتے. جبریل علیہ السلام به ذات خود را کوزیږي او په نیکانو خلکو سلامونه اچوي. په دغه شپه باندې الله د اولیاءو درجې اوچتوي. په دغه شپه باندې الله عیسی علیہ السلام اسمان ته خېجولی. دا خو ډېره برکتي میاشت ده، ډېر برکتي شپه ده، قرآن پکې نازل دی. نو دا لس شپې تاسو چې زما څومره مقتدیان یې، شاګردان، دوستان،
او یا زما واز څومره مسافر اوري بار ملک یا په بید اندرون ملک ټولو ته زما دا درخواست دی چې رمضان کې الله یاد کې ذکر وکړي درود شریف وایي او دا لس شپې خامخا رونه کې الله ته دروازې خوبونه وکړي خیر ده که د شپې په لومبۍ حصه کې لږ وده کېږي وده شه او بیا اخره شپه کې پاسې تهجد وکړي الله ته وجاړئ هلکه موږ محتاج یو که نه یو رښتیا وایه او زمونږ حاجت بغیر د خدای پاک نه بل څوک پوره کولی شي نه نو دونه خو زمونږ یقین دی چې محتاج یو او بې د الله نه بل څوک پوره کولی هم نه شي نو مهرباني وکړئ اخره وخت کې پېشمنین لږ مخکې پاسئ او تهجد وکړئ الله ته وجاړئ الله نه وغواړئ ذکرونه وکړئ لیلة القدر که مرالان دی که دعا پکې د الله قبوله کړي او اجر او ثواب بندله خدای پاک درکړي الہ العالمین ته موږ د خپل ملک ښکلی ملک پاکستان د دې حفاظت وکړي د دې د مسلمانانو حفاظت وکړي د ټولو مسلمانانو اتفاق نصیب کړي الله چې څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي خدای چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي بعضې ملګري دي هغوی کې مړي شوي دي دعا ورته وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله د قبر تیارې رڼا کړي او خدای پاک وارثانو له صبر ورکړي یا الہ العالمین چاته چې څه پریشانۍ دي او مشکلات دي الله پریشانۍ ولا په خوشحالو باندې بدلې کړي اعتکاف کې چې کم خلق ناست دي د اودس ځای کې صابون ګوره جی اعتکاف داسې شی دی که نه اعتکاف به ته به کښېنې کله په شلمه ورځ به کښېنې د انور ختو نه مخ پرېوتو نه مخکې به کښېنې یعنې مازدیګر کښېنې چې نور در باندې جومات کې پرېوځي طبي حاجت له وتی شی باقي به نوځي طبي حاجت څه دی او دسماتي له بار وتی شي که راکوټې دی که لوی دی یا یو سړی دی هغه باندې غسل فرض شو نو که جومات کې غسل خانه وي خو هلته دی ولام وي که جومات کې غسل خانه نه نو بل خوا پتی شي که د اودسمات انتظام د جومات نه بار کې دي چې ډېره خراب او که نی کور ته م یو سړی ځي لکه انتظام نه او کور کې وي نو تلي شي خو یې سارېږي به نه فورا به راځي ډوډۍ دی ولا څوک راوړي که د راوړو یا څوک نه دی کور ته ځي خو کور به وخت نه تېرېسن چې کور ته لاړ شي څنګه او هغه هم درته وایي پلان کې پلاره وخت دې څه تېرېږي او ته مته یاره بس دوا خور دا قصې مصې پکې بندې دي جنازو منازو له بم پکې نه دی کوم چې ته انسان نه خلاصېږي لکه طبعي ضرورت دی طبعي ضرورت نو بس عقله دې شي نو بس نور بلکې زمونږ بعضې علما وایي چې د جمعې پر ورځ غسل له بم بار نه بعضې علما وایي بعضې وایي مولانا شیخ احمد عثماني صاحب وایي ظفر احمد عثماني صاحب وایي د جمعې غسل نه بس دې شي په اعتکاف مستونه کې او نور علما وایي جمعې غسل نه بم نه که ته نوکونه مخلې نو په جومات کې دننه وي واخله چاله ورکه بار بیا وغورځوه جومات ته مو بې ضرورته نه دی چې کوم ځای اعتکاف وکړه زیات وخت به هغه ته تېری او که داسې نور ته بار وځې خیر دی برنډې ته یا جومات ته لږ ساعت لا وتی شي خو د جومات د پیزار دی ګورې د جومات نه بار دی ښه د پیزار ځای ته به بې ضرورته نه دی متیازو له وتی شي استنجا له وتی شي دغې له وتی شي هغه کوټګی چې هغه د جومات نه بار د هغې دروازې هغې کې به هم نه کښېنې جومات کې کښېنې ښه جومات کې بس دا فیسبوک باندې راولم کېږي به دا دنیا ده چې څوک د دین خبرې کوي نو دغه ورپسې لګیایي ایا پښتانه وایي فقیر به لګیایي سفر به کوي سپي به غاپي داسې ده که نه فقیر به سفر کوي سپي به غاپي د دیوبند علما الحمدلله د دین خبرې کوي لګیا دي او د دین متعلق خبره به کوي او چې څوک غاپي به خپل کار به کوي چا په دې به مخ نه اړوي موږ د الله د رضا دپاره هر کار د خدای د رضا دپاره پکار بس